بسم الله الرحمن الرحیم. د خاکیات ویل شي خاکه خو ما په کتاب کې چاپ تر سلیم نشات به زور پهلوان خو وختونه نه سم لا وخت هم د بونی د دوی مرکز دا ټول مشران کشران چې زمونږ نور مشران په سټیج باندې ناستي او چې کم دلته دي دا غي دا خبره واستاینه وړه او زه ته په ولاسي سلام ځکه پیش کوم چې کم کار موږ مردانیان له پکارو او سلیم نشات سره چې زمونږ د 2005 نه زما یا د فیس دی زما په خیال د ډیر شو کارونه د مامون بچا د ټول ملګرو د کومې زمانه تعلق نو په کار چې دا کار مونږ کړی وي خو بهرحال د سار ورک چې ماښام کور ته راشي نو ورکو ته نه وي اوس خو مونږ په دغه پښتنه مینه تاسو سره شریک یو ابرار غره ته یاد شو چې ناستې ما ګونه مې انتظار بدله کړې ده ناستې ما ګونه مې انتظار بدله کړې ده او هغه لاره ساره مې چې یار بدله کړې ده مونږ یو چې ساتو د نظریو په تقدس یقین مونږ یو چې ساتو د نظریو په تقدس یقین خلکو وخت لکه پیزار بدله کړې ده نو ناشاد د ابرار د دې شعر چې کوم دی نو بالکل عملی تصویر دی زما ته چې څونه ګرځېدلی دی ما چې څونه لیدلی دی کتلی دی لوستلی مې دی بلها شپې حسن حساس په ذریعه باندې دی خلکو سره زه اشنا شوی وم بلها اوړي بلها جمي بلها تودې سړې موږ یو ځای تېرې کړي دي نو د هغه د شخصیت چې بلها کم رنګونه دي او هغه ټول په خاکه کې په پیاوړي کتاب کې چاپ دي په هغې کې ما د هغې څه نه څه احاطې کولو کوشش کړی دی نو په هغې باندې که خبرې کوو نو زما په خیال باندې چې د مازدیګر د بانګه پورې به صرف ځان زه خبرې وکړم نو دغه د نظریې تقدس یقین د ضروریاتو مطابق د خلکو د سوچونو د فکرونو مطابق د خلکو د خوشحالولو مطابق د خلکو د مصلحتونو دپاره د خپلو جیبونو د ګرمولو دپاره د خپلو سوچونو د فکرونو د خپلو بچو او د خپلې علاقې او د بلها خبرې چې کومې دي دا سلیم ناشاد دا ټول څیزونه چې کوم دی شاته غورځولي دي نو په دې وجه باندې سلیم ناشاد زمونږ په دې ځپلې ټولنه کې چې کوم دی د رڼا هغه لید کې دی د رڼا هغه علامت دی چې رڼا یې که ډېره تته هم ده خو زمونږ د هغه بلها کسانو نه ډېر زیات خلک د کومو باره کې چې فراز ویلي دي چې اپنے احساس کی محرومی سے شرمندہ ہیں اپنے احساس کی محرومی سے شرمندہ ہیں خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ نو موږ نه په خپله باندې ډیو بلولی شو چې کومه مړه ده نو د هغې په مړه کولو باندې او په هغې باندې د پوکي وهلو چې کوم دی موږ په دې کوششونو کې په دې وجه باندې زه بام لا سحر لا او شوکت ساحل لا او دلته چې ټول مشران زما په سټیج باندې ناست دي د اسماعیل ګوهر صاحب او د فیض الوهاب فیض او د نورو د دې ټولو ملګرو زه ذاتي توګه باندې شکریا ادا کوم چې تاسو دلته راغلي یې د دې ادارې هم شکریا ادا کوم چې د علم سره دوی د ادب د پرمختګ دپاره د خپلې دروازې نن پرانستې دي او دغه ټول ملګري د بټخیل نه زمونږ ډېر زاړه یاران زار یوسف زی او امین صاحب د هغې راغلی د هغې هم شکریا ادا کوم دا د سلیم ناشاد مینه ده دغه د منیر مینه ده چې زما په خیال باندې ساحر د ساغر صدیقي په دې شعرونو باندې به ختم کما چې یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحب اسرار نظر آتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں او د پروفیسر صاحب دلته چې کومې خبرې وکړې د هغې سره بلها اختلاف بلها کیسې بلها خبرې خو هغه به چې د انشاءالله تعالی بیا په دغه کې چې کوم دی ورکو پښتانه زه په خپله باندې چې کوم دی نو زه د هغه لیول ترقي پسند بالکل نه یم زه یو پیور پاکستانی یم خو سره د هغې چې کوم دی د پښتونو د پښتونولۍ او زمونږ د یارانو دوستانو چې کوم سوچونه دي د هغې سره ډېر زیات اتفاق لرم زه یم چې پښتون به اوچت وي او دا علاقه به اوچته وي نو انشاءالله په نړۍ کې به امن هم وي په نړۍ کې به سوکالي هم وي نړۍ به خوشحاله وي د پښتون بچې موږ له ذاتي توګه باندې چې کوم دی موږ له پکار دی چې هغه د مټ نه ونیسو موږ یې کتاب ته کښېنو موږ په ذاتي توګه باندې هغه د شعر او ادب طرف ته راولو موږ په ذاتي توګه باندې څومره کوششونه وکړلو دې باندې به سوچ کوو په خپلو ګریوانونو کې به ګورو چې موږ تر کوم حده پورې په دغه کې خپله ونډه چې کوم د څومره اچولې ده یو وارې بیا ډېره مننه د وخت راکولو مننه او ستاسو د سوچ او د فکر او د دې پروګرام چې کوم همکاران دي د هغې هم ډېره مننه الله مو تل سرلوړي لره ډېره مهرباني خوشحاله